نه مخکې ما ویډیو جوړ کړه د ایمو باره کې ما وی چې ایمو اکاونټ سیف نه دی په دې ته اعتبار نشي کولی ځکه چې ستا ایمو چې دا داسې مطلب بل قسم کولاولی شي یا چې تا موبایل کې کولو کړي او هغه ملګري دوباره ستا دا نمبر چې دی په موبایل کې ورکړي نو بغیر کوډ نه چې دی دا ایمو کولاویږي خو په دې ویډیو کې به تاسو څه ښایم ځکه ډېر ملګرو ما تپوسونه وکړله چا رینګونه وکړل تپوسونه وکړل کمنټ یې وکړلې په پیج باندې رابطه وکړله چې موږ به چې دې څه کوو موږ خو مسافر موږ بار یو موږ چې دې بر ملکونو کې کور سره رابطه کوو یا چې کوم دا ایمو سیف ته دا به څنګه سیف ساتو د هغې دپاره دا ویډیو دله سره پوره وګورئ صحیح شو جي چې دې کې به تاسو ته پته لګي چې ستا د ایمو په کم موبایل کې کولو دا په کم د اوسه پورې چې کوم دا څونه موبایل کې دا کولو شوې ده نو ټول ډېر به په دې کې زه ښایم او تاسو چې کوم بیا ډیلیټ کولی هم شئ چې مطلب کوم موبایل کې دا ستا زوړ ریکارډ چې په کوم موبایل کې دی هغه ته باقاعده په دې کې ډیلیټ کولی شي نو دا ویډیو درسره وګورئ نور ملګرو سره درته شیر کړئ السلام علیکم ملګرو زه محمد جوادي په دې نه مخکې تاسو زموږ سپورټ پښتون چینل نه سبسکرایب کړئ دا سره سبسکرایب کړئ او که تاسو زموږ د فیسبوک پیج نه لایک کړئ دا سره لایک کړئ نو ویډیو لپاره ویډیو سره نور ملګرو ته شیر کړئ ملګرو دې نه مخکې ما ویډیو څنګه کړې و تاسو پته ده د ایمو باره کې مې کړو چې ایمو ډیټا چې اکاونټ چې دی سیف نه دی دا به څنګه ساتئ نو په دې کې چې تاسو چې کوم ډایرکټ خپل ټاپک طرف ته راځم او ایمو کولاو چې ایمو به څنګه سیف ساتئ تاسو په ایمو باندې کړه تاسو کلیک کړئ د براشي خپل اکاونټ په خپل اکاونټ باندې کلیک کړئ ته کې براشي په سیټینګ ته په سیټینګ باندې به کلیک کړئ سیټینګ کې چې کوم د اکاونټ سیټینګ باندې تاسو کلیک کړئ لومبي اپشن چې دی تاسو خپل نمبر چینج کړئ چې تاسو چې دوباره په دویم کې چې نوم شیر کړئ دا بل چې دوباره لاندې ورپسې چې کوم د اکاونټ انفارمیشن چې کوم څونه ستا چې دی ریکوست وته لګي تاسو نه ډیټا شیرینګ مې ټول هغه چې کوم دي سره پراتی او ریکارډ به واپس درکې ته ټول افهم چې کوم دی مینج ډیوایس چې دی په دې باندې کله تاسو کلیک کړئ مینج ډیوایس کې به تاسو پته لګي چې ستا اکاونټ چې دی ستا چې کوم ایمو ده دا په څونه موبایل کې چې کوم دی په دې کې دا کولو شوی ده صحیح شو جی کو تاسو نو موبایل مخکې استعمال کړو نو ټول ریکارډ بدلته کې تاسو خو د دې نه مخکې چې دا اکاونټ چې دی دا زما په ایرټل موبایل کې و صحیح شو جی هغه ما بدل کړو هغه کې چې دی دا الن وقایي کې آن وا اوس اپ ته پکې خبره ته پکې د دې ریکارډ کې شته صحیح شو جی ورپسې بره چې کوم دی دا موجود دی دا کوم موبایل چې ما سره دا کرنٹ چې کوم دی په دې کې موجود ده صحیح شو جی نو کو تاسو دا در کول غواړئ په دې په کلیک کړئ ته په بلته چې کوم دی ډیلیټ باندې په کلیک کړئ ډیلیټ باندې کلیک کړئ ته کې تاسو نمبر چې دی د نمبر ته کوډ لاړ شي چې کله کوډ لاړ شي کوډ دلته کې ورکړئ تاسو دا به دې نه ختم شي نو تاسو بدلته کو دا ټینشن ختم شي زما ایمو چا سره کولو دا زما چې یاد زمانه موبایل اغسته ته زما ایمو چې هغه سره کولو کړی ني نو تاسو بدلته کې اسانه په طریقه باندې پته لګي چې زما موبایل ته ایمو چې کوم ده په کوم موبایل کې دا کولو ده نو دا ټول نه خبره ده صحیح شو جی ورپسې چې دلته کې د ټول چې کوم دي دا نوټیفیکیشن تراشي دلته چې کوم تاسو خلکو ته خورش نوټیفیکیشن چې کوم دا ترازي دا په ټول اپ کې صحیح شو جی اصلا د ټیم رنګ نه په اسانه طریقه بل دا په اپ ساتي ورپسې لاندې چې کوم دي دا فنکشن چې دی فنکشن کې چې کوم دي دا ټول ټیپ چې دی دا ټیپ بند ساتي دا ټول بند کې دا انلاین دا خوځ انلاین دا ټول چې کوم دي دا په اپ کې صحیح شو جی دا تاسو په چې کوم پرایویسي دا ټیټ ساتي ځکه چې ستاسو ایمو چې نور خلکو ته نزي یو خبره چې خبره کوم ډېر زیات د پرنټ چې دي تاسو ملګری چې کوم دي زما سره چې کوم دي ستا د ایمو نمبر دی ما سره سیو دی ما سره بل کس نو ستا د ایمو چې کوم نو دغه د سټوري دا چې کوم دي ما په تروغه تم کار کیدی شي دغه شان د چې کوم دي ستا ډیټا چې د مطلب ستا اکاونټ ته خلک رنګونه پول شي ارسو پول شي نو دا مسلې خلک داري بدل چې کوم دي تاسو ټول اپ کې ورپسې لاندې چې کوم پرایویسي کې چې دي د لاست سین چې کله خپل ډیټا بند کوم چاته په پته لګي چې ما ز سټیم انلاین او سټیم انلاین نو چې په دې کلیک کړو ما ایر ته په پته لګي دیم کې ما کانټیکټ کا حساب چې کما کم ځان سره یو کړه غته پته لګي د پلان کې د ټیم انلاین او د ټیم د اډیټ اف کړی څه شو جی پای کې پته لګي دلته چې کوم دي د ما تصویر چې دی د ایمو دغه چې کوم چې دا مړو چا تخکاری دلته کې ما نو وړي کړی دی څه شو جی دلته کال دلته چې زیات تر چې نوې نوې کسانه چې ایمو باندې رنګونه کړی موږ ټینشن راوځو کوم مطلب لا کې دلته چې اسانه طریقه دا چې ته کانټیکټ تراوړه چې کانټیکټ تراوړه دلته کې نو ته هغه کسر کې کوم نمبر تاسو ستا نمبر چې دی هغه سیو کړی زما یو ملګری ما ترین کوي څه شي دغه نمبر ما ته سیو نه دی ما سره سیو نه دی نو ما ترین نشي کولی چې کله دغه نمبر په خپل ایمو کې سیو کوم نو ما ته به دا غرینګ راځي څه شي د ټول اخم اپشن دام چې دا ته دې ته واړې د تبار سره رنګ نشو کولی چې پور ایمو چې کومه ده نو پای کې دا کوم فنکشن کوم سیټینګ چې تاسو خیم د قشر دي تاسو اوکې څه شو دي په دې کې نور څه نشته په داریل ټیم چیټ ته دا شو کې کندې شو کانټینټ ته دا ټول چې دغه څه بند وساته په کوم تاسو چې کوم ایمو پرسنل دا کوم چې کور ایمو دا کوم چې تاسو چې په دې مطلب پوزو پیرنګوري مونږ راځي دا کوم سیټینګ چې تاسو خو دغه شانتي کې بند ساته او
ډېر په اسانه طریقه مې درته وښودل چې کوم دي ستاسو اکاونټ سیف وي او بهرحال ځینې ملګري دا خبره کوي چې ایمو چې د ما ډیټا ایمو ولا چې کوم چې د ایمو دا کوم چې د ایمو اونر دی کوم چې مالک دی چې هغه زموږ دا ډیټا هغه کوي راخي یا خلکو ته شیر کوي چې کوم وایس نه هغه نه ستا وایس سره کار ساتي او نه چې کوم دي ستاسو تصویرونو سره کار ساتي نه ستا ویډیو ته او بهرحال بیا پټرس نه دی پکار کې دي چې تا یو پرسنل ویډیو چې دی هغه واخلي او هغه چې کوم نور تشهیر کې ځکه ډیټا بیس دا وي چې تاسو کیږي نو کوشش کوي چې د کور تصویرونه په شیر کړئ کوشش دا کوي چې هغه پرسنل سيزونه چې کوم تلک مطلب دا د بیزتي سبب جوړیږي هغه په مکه ته وایس کول شي باقاعده ته په رنګ کول شي په دغه ټینشن نشته کومه طریقه چې مې دوه خو په دې کې استاد دا پته لري چې تاسو مو کوم ځای کې کولو دا صحیح شو جی دا ویډیو کو څه خوښ شي دا سره لایک نور مرګ ته شیر کړئ چې دا د ذهن نه کوم چې کوم دي دا سوچ چې دا ایمو څنګه خبره د پارټیک ته کوټیک نه رسېږي جی ملایو بل ویډیو کې دا لا پام